الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان تنزه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائیدی دی چی ایمان چی دی دا حدیث و دا شیجبہ حدیث دی چی یو جملہ دا الایمان مبتدا دی تنزہنی خبر دی جملہ اسمیہ دا ایمان عبارت دی عید احتیاطنا مومن شدید اب محتاطی دی بددین پبارکی سخت احتیاط کی منطقی طور باندې دا چې دی الایمان موضوع دی او تنزهنی محمول دی. ادا محمول په دې موضوع باندې زبردست حمل دی او دا موضوع چې دی د دې محمول دپاره زبردست مصداق دی. مصداق چې دی ما یصدق الشی ته وایي چې هغه شی صادق ګرځي. نو دا تنزه چې دی دا ایمان ورته شا ټپوي چې په ما یې را حمل کا. ایمان دغه احتیاط دی چې ډېر زیات احتیاط په دې ایمان کې کوي. هسې نه چې د ایمان د تا نه خراب چېرته نه شي. علامه شامی د شامې په سر کې لیکلي دي چې د ډېرو کسانو نه ایمان تلي او دې د ځانه خبر هم نه وي. هغسې یو مسله لیکلې ده خو هغې باندې عام خلک نه پوهېږي. هغې باندې عام خلک نه پوهېږي. هغه څه مسله لیکلې ده هغه ډېره زیاته مشکل هغه لیکلې ده اول سر د شامي کې چې دې ته رد المختار وایي. رد المختار دا مسئلې محتار بې د ټکي نښه ضعیفې مسئلې رد کول. نو د شامې په سر کې هغه په دې سخت بیان کړی دی چې ډېر کسان داسې چې ایمان د هغه نه تللی وي او دی وایي چې ما سره ایمان شته ایمان سره نه وي. نو د ایمان باندې به ته ډېر فکر کوي ډېر سوچ سمجھ به کوي د به ډېر خیال ساتي او پیغمبر پسې دویمه مرتبه د ایمان ده. بلکې حافظ ابن حجر مبارک فرمایلی دي چې څه چې دي دا په ایمان بنا دي. د هغې مطلب دا دی هغه خبره جوهر ده ډېره زیاته پښتو کې مطلب دا دی چې ایمان ورسره ني هغه ته رسالت نه ورکوي. چې ایمان ورسره وي هغه ته نبوت نه ورکوي. چې ایمان ورسره ني هغه ته ولایت نه ورکوي. چې ایمان ورسره ني هغه ته صدیقیت نه ورکوي. ایمان لوی دولت دی. نو دې سره د دې بیا د دې ایمان مزایا دي د دې ایمان خصوصیات دي. هغه به خیر بیا په تا باندې چې الله ته پته ولګي چې دې په ایمان کې صادق دی او محتاط دی. دې د ایمان
خیال ساتي نو بیا به الله هغې باندې نورې ټولې مسلې مرتب کوي. عزیر علیہ السلام مبارک دی یو سړی راغی. عزیر علیہ السلام د ده واقعه ډېره زیاته اوږده ده، د لسو ګنټو واقعه ده. د یو ناشنا شخصیت دی. تورات مبارک یو ده ته یاد و، یو موسی علیہ السلام ته یاد و، یو هارون علیہ السلام ته یاد و. اکابر علماء لیکلي دي چې یو قارون ظالم منافق ته هم یاد و. وی دا څلور کسانو ته یاد و، بل چا ته وی یاد نه و. نو هغه یو لویه خبره ده چې جنون چې طبقه وکړه هغې کې لکه د لسو ګنټو بیان دی. دا عزیر علیہ السلام ته یو سړی راغی. پخوا خلک پوهېدل. عزیر علیہ السلام ته وی چې ما ته دعا وکړه چې خدای پاک ماله د ذرې په مقدار باندې خپل کامل عشق راکړي. عزیر علیہ السلام ته وحی فوراً راغله. پیغمبر د خدای ته قرآن شریف کې ذکر دی او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثها. دقه ځای کې د بیان دی، زبردست بیان دی. عزیر علیہ السلام ته فوراً وحی راغله. پیغمبر د خدای دی، ولې د خدای ته وحی نشي راتلی؟ که چا ووایي دی د ایمان نه خلاص شو، ده ته به الهام چې هغه هم خدای وغواړي نو هلې به کېږي. داسې نشي کېدی. الله دا خپله خدایي اجازه نه ورکوي، دا هغه ځان سره ساتلې ده. بس وحی راغله. وی ټیک ته دی په دې طلب کې صادق دی، خو ذره د ذرې په مقدار وی نه کېدی شي چې د ذرې دی برداشت ونشي کړلی. وی د ذرې نصف به ورکړم د خپل کامل عشق نه. دا خبره یو عظیم الشان کتاب لیکلی ده. وی د ذرې ذره دې ته وایي چې نور راخیږي او روشندان کې کم ذره داسې ځای راځي، دې ته هم وایي. او ذره علما ویلي کېږي چې هغه ورکوټې میږي ته هم ویلي کېږي. چې سړی کتاب ګوري او هغه داسې ګرځي له د سترګو په ښکار ښکاري، نو دغې ته هم ذره وایي. وی دا د ذرې نسب په د خپل کامل عشق ورکړمه. وی بس ټیک ته الله ته پوهېږي، هغه یې ورکړه، مسوارې کړه. سړی صادق و. عزیر علیہ السلام نه چې سوال کوو نو په هغې کې صادق و. نو وی ذرې برداشت ګران دي او نصف ذره نیم د ذرې به ورکړم، دا به ورکړم. وی بس صحیح. او بس بیا عزیر علیہ السلام لاړو، هغه خپل کار کو. 100 کاله دی الله وفات کړي و، بیا یې 100 کاله پس جمدی کو. عزیر علیہ السلام 100 کاله پس جمدی کړي دی. دی چې راغی نو دی تورګیري و او مسیح یې سپینګیري و. عجیبه معامله ده ده. وقالت اليهود عزير ابن الله. قرآن شریف کې راغلی دی چې یهود وی چې عزیر علیہ السلام د خدای زوی دی. نو د په شان کې ډېرې خبرې راغلي دي. لوی عظیم پیغمبر دی. اگر که مسلمان وروره ته یې پېژنې نه، ستا په ایمان څه کار نشته، ستا په دنیا کار دی، په پیسو دی کار دی، په عزت دی کار دی. کوم ځای کې چې ستا عزت کېږي هغه ځای ته ورځې. طلب جاه کې د دې به تا ته قبر کې
او آخرت کې به دې پته تاته ولګي، قبر کې او عالم برزخ کې، بیا عالم قیامت کې به تاته د دې پته ولګي چې ستا تمام عبادات په دغه یو ټکي د الله ختم نه کړي، نو بیا به وګورې. عزیر علیہ السلام مبارک ته الله پاک وایي چې دی په دې طلب کې صادق دی، نو ذره محبت نشم ورکولی خپل، نو نصف ذره به ورکم، بس هغلی ورکم. عزیر علیہ السلام ګرځېدو بیا راغی په هغه ځای چې هغه سړي یې تېنه طلب کړی و، هغه ځای باندې راغی، هغه ځای داسې ویران پروت و، د چې کوم ځای کې طلب تېنه کړی و، بیا یې تپوس وکړو عزیر علیه السلام د خلکو نه چې دلته یو سړی و چې هغه څه شو، داسې یو سړی و، یو صیبه هغه و، هغه اوس دغه دی کې ځنګل کې یو جونګړه ده، په هغې کې دی، په هغې کې دی یو بس هلته پروت دي. عزیر علیه السلام مبارک هغه جونګړې ته راغی، هغه جونګړې ته ورغی او بس وی السلام علیکم، وی انا عزیر، میں عزیر ہوں. هغه وی عزیر کون ہے؟ وی ما عزیر څه ته وایي؟ عزیر علیه السلام پیش فوراً بهر راغله. عزیر علیه السلام ته خدای پاک وایي چې عزیر علیه السلام زه چې خپله مینه چاله ورکړم نو تا به ونه پېژنې. وی ته وپېژندې؟ وی چې تا ته وایي چې عزیر څوک دی، زه خپل کار کوه. او وی دا هم درته وایم چې عزیر علیه السلام ته د ده د اندامانو د نصف ذره مینه ورکړې ده، د ده د اندامونو چې ته په تبر باندې ماتې نو دی پې پېږي نه. آخر دعوانا الحمد لله.